السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او ښاد اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. موږ په تیر درس کې د فتوح سامپل یا راتلونکې ساده زمانه په باره کې خبرې وکړلې چې راتلونکې ساده زمانه څه شی دی، څنګه جملې پکې جوړیږي او څنګه استعمالوی شو، le conjugaison یې څه دی، terminaison یې څه دی. دا ټول هم تدریس کړل چې موږ په راتلونکې ساده زمانه کې لومړی ګروپ، دویم ګروپ او دریم ګروپ فعلونه په ترتیب سره تدریس کړل. اوس غواړم چې په دې درس کې تاسو ته هغه فعلونه وښایم چې ورځنی ژوند کې مهم هم دي، دا ډېر استعمالیږي او دا د کوم ګروپ پیروي هم نه کوي. دا خپل یو شکل لري، یعنی دا ټول خپل شکل بدلوي. دا کوم ګروپ پورې اړه نه لري، نه د یو لومړی ګروپ په قانون کې راځي، نه د دویم ګروپ په قانون کې راځي او نه د دریم ګروپ په قانون کې راځي. دوی خپل شکل بدلوي او خپل شکل چې بدلوي نو هماغه سره به ترمینیزون یوځای کوي. اوس راځئ چې درس شروع کړو. لومړی aller. aller فعل دی. avoir, faire, venir, pouvoir, vouloir, voir, être. دا فعلونه چې دي دا کوم زمانه پورې، یعنی کوم ګروپ پورې اړه نه لري. فتوح سامپل په زمانه کې کوم ګروپ پورې اړه نه لري، دوی خپل شکل بدلوي. لکه être. être چې کله په راتلونکې زمانه کې استعمالوي، être په is او اغ باندې بدلیږي، سوخ باندې بدلیږي او دې سره به انډینګ اضافه کوي. دا être په اس او اغ باندې بدلیږي، اس او اغ راغلی او د هر یو سبجیکټ په مربوط د هماغې ترمینیزون ورسره یوځای کې. لکه جو serai، زه به یم. جو سبجیکټ سخ او خپله دې واغستو، ای ترمینیزون شو، صحیح شو. جو serai، زه به یم. تو seras، تو به یې. il sera، هغه به یې. elle sera، هغه ښځه لپاره استعمالیږي یا جلۍ لپاره استعمالیږي، هغه به یې. on sera، موږ به یو. nous serons، موږ به یو. vous serez، تاسو به یاستئ یا تاسو به یئ. ils seront، هغوی به یې. elles seront، هغوی به یې ښځو لپاره استعمالیږي. être چې په راتلونکې زمانه کې استعمالوي نو être په ځای سوخ کلمه استعمالوي، لومړی سبجیکټ ورکوي او آخر کې د هماغه سبجیکټ یا د هماغه ضمیر انډینګ یا ترمینیزون ورسره یوځای کوي. دویم avoir. avoir څنګه استعمالو؟ avoir هم کوم یو دغه پورې اړه نه لري. اوس دا هم خپله avoir چې په راتلونکې زمانه کې اوخ باندې بدلیږي، ا او اغ باندې بدلیږي او لومړی سبجیکټ اخلي، ورپسې اوخ اخلي او ورپسې هماغسې ترمینیزون یې اخلي. لکه j'aurai، زه به یې لرم. tu auras، تو به یې لري. il aura، هغه به لري. elle aura، هغه به لري. on aura، موږ به لرو. nous aurons، منه موږ به لرو. vous aurez، تاسو به لرئ. ils auront، هغوی به لري. elles auront، هغوی به لري. فیمینین لپاره استعمالیږي. د avoir په ځای اوخ استعمالوي، سبجیکټ اخلي، اوخ اخلي او آخري ترمینیزون اخلي. j'aurai، tu auras، il aura، elle aura، on aura، nous aurons، vous aurez، ils auront، elles auront. دریم ورپسې faire دی. faire هم خپل شکل بدلوي. faire لپاره به for استعمالوي، اف او اغ به استعمالوي. لومړی به سبجیکټ اخلي او دا سبجیکټ کوم دی او فعل کوم دی او ترمینیزون دا خو په تیر درس کې مې تشریح کړي دي او که چیرې تیر درس مو نه وي لیدلی نو تاسو کولی شئ په ډسکرپشن کې هم وګورئ او چینل ته لاړ شئ، هلته هم کتلی شئ. اوس سبجیکټ اخلي، ورپسې د فعل کوم شکل چې دی په راتلونکي کې هغه اخلي چې فوق دی او ورپسې ترمینیزون اخلي. je ferai، زه به یې کوم یا زه به یې جوړوم. tu feras، تو به یې کوي یا تو به یې جوړوي. il fera، هغه به کوي یا هغه به جوړوي، ځکه چې فعل چې دی جوړولو او کولو دواړو لپاره استعمالیږي. il fera، هغه به یې کوي. on fera، موږ به یې کوو. nous ferons، موږ به یې کوو. vous ferez، تاسو به یې کوئ. ils feront، هغوی به کوي.
elles feront هغوی به کوي فیمینین لپاره استعمالیږي. faire په راتلونکي زمانه کې څنګه استعمالیږي؟ faire په فوتوخ راتلونکي ساده زمانه کې یا فوتوخ سامپل کې داسې استعمالیږي. je ferai tu feras il fera elle fera nous fera nous ferons on دلته نو دی نه وبخئ on fera nous ferons vous ferez ils feront elles feront. ورپسې څلورم ورب venir. venir هم خپل شکل په viandre باندې بدلوي په دې باندې بدلوي او دې سره به انډینګ اضافه کوي. je viendrai زه به راځم tu viendras ته به راځي il viendra هغه به راځي elle viendra هغه به راځي فیمینین لپاره. on viendra مونږ به راځو nous viendrons مونږ به راځو vous viendrez تاسو به راځئ ils viendront هغوی به راځي ils viendront هغوی به راځي فیمینین لپاره. venir په راتلونکي زمانه کې داسې استعمالو je viendrai tu viendras il viendra elle viendra on viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront elles viendront. صحیح شو. ورپسې pouvoir. pouvoir په معنا باندې پوهیږئ چې توانمندي یا توانمندي او ناون په شکل هم استعمالیږي. پاور لپاره طاقت لپاره ناون په شکل استعمالیږي او ور په شکل توانمندي ته استعمالیږي. pouvoir چې pour په شکل استعمالیږي. pouvoir په راتلونکي زمانه کې د pour په شکل استعمالیږي. لومړی سبجیکټ ورپسې pour ورپسې بیا terminaison. je pourrais زه به کولی شم tu pourras ته به کولی شي il pourra هغه به کولی شي elle pourra هغه به کولی شي فیمینین یا ښځه یا جلی. on pourra مونږ به کولی شو nous pourrons مونږ به کولی شو vous pourrez تاسو به کولی شئ ils pourront هغوی به کولی شي مسکوله یا نارینه elles pourront هغوی به کولی شي فیمینین یا ښځینه هغوی ښځو لپاره استعمالیږي. pouvoir په راتلونکي زمانه کې چې استعمالو د پوخ په شکل استعمالو je pourrais tu pourras il pourra nous pourra il pourra elle pourra on pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront elles pourront. ورپسې راځي شپږم فعل vouloir. vouloir غوښتلو ته وایي. vouloir چې دی voudre په شکل استعمالیږي. صحیح شو. voudre آخر کې اوغ نه لري. je یعنی سبجیکټ راخلي voudre راخلي terminaison اخلي. je voudrais زه غواړم tu voudras ته غواړي il voudra هغه غواړي elle voudra هغه غواړي جلی لپاره on voudra مونږ غواړو nous voudrons مونږ غواړو vous voudrez تاسو غواړئ ils voudront هغه غواړي نارینه لپاره elles voudront هغه غواړي فیمینین لپاره. vouloir په فوتور سامپل کې voudre په شکل استعمالیږي. je voudrais tu voudras il voudra elle voudra on voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront elles voudront. voir دی. voir څنګه استعمالو؟ voir د verb په شکل استعمالیږي. verb سبجیکټ راخلي verb راخلي terminaison اخلي. je verrai زه به وینم tu verras ته به ویني il verra هغه به ویني elle verra هغه به ویني on verra مونږ به وینو nous verrons مونږ به وینو vous verrez تاسو به وینئ ils verront هغوی به ویني نارینه لپاره elles verront هغوی به ویني فیمینین لپاره. voir په راتلونکي زمانه کې د verb په شکل استعمالیږي. je verrai tu verras il verra elle verra on verra nous verrons vous verrez ils verront elles verront. صحیح شو. آخري ورب aller. aller چې دی د aller په شکل استعمالیږي. aller چې دی د په شکل استعمالیږي. سبجیکټ یا ضمیر اخلي اخلي او terminaison اخلي. j'irai زه به ځم aller تللو ته وایي. j'irai زه به ځم tu iras ته به ځې
ایل هغه هغه به ځي، ال هغه هغه به ځي فیمینین لپاره یا جلۍ لپاره. اون هغه موږ به ځو، nous irons موږ به ځو، vous irez تاسو به ځئ، ils iront هغوی به ځي نارینه، elles iront هغوی به ځي فیمینین لپاره. aller چې د اخ په شکل استعمالیږي چې j'irai tu iras il ira elle ira on ira nous irons vous irez ils iront elles iront. دا ټول درس د ساده راتلونکي زمانې پورې وو. امید لرم چې ور باندې پوه شوي به یاستئ. اگر کوم مشکل لرئ او پوه شوي به نه یاستئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. او دا دویم پارت وو، لومړی پارت مې مخکې شیر کړی و، تاسو کولی شئ چې هغه لومړی پارت په ډسکرپشن کې هم لینک ورکوم، هلته وګورئ او یا په چینل ته لاړ شئ هلته هم کتلی شئ. او که چیرې کوم یو لغات، کوم یو فعل یا کوم یو طریقه باندې پوه شوي ناست تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ووایئ او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته تشریح کړم. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو شیر او لایک کړئ چې نور ملګري هم وویني، او چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ یو نوی ویډیو شیر کړو نو تاسو ته ورسیږي. او که چیرې په زنګ په علامه باندې کلیک ونه کړئ نو که چیرې مونږ ویډیو شیر هم کړو تاسو ته نه راځي او تاسو ته نوټیفیکیشن یا خبرداري نه راځي. تاسو باید سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ، آل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې مو په مخ هم ښه.